طالبانو چې ویل کېږي بدل شوي دي په دې اړه چې موسیقي ته اجازه ورکوي که نه تر اوسه حتی یو کوچنی مثبت پیغام هم نه دی ورکړی خو طالب مشرانو 25 کاله مخکې د خپلې تېرې واکمنۍ پر مهال موسیقي مطلقه بنده کړې وه د افغانستان یوه نامتو هنرمنده د موسیقۍ په اړه له طالبانو یوه هیله لري نغمه چې تعارف ته اړتیا نه لري نن زما میلمنه ده نغمې جانې ډېره زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو زموږ بلنه ومنله ستاسو د هنري کارونو په اړه هم څو پوښتنې لرم خو لومړی غواړم په افغانستان کې له روانو بدلونونو وروسته د اوسني وضعیت په اړه خپله ارزونه راته ووایاست سلامونه تاسې ته او اجازه راکړئ چې د طالبانو د بریا نه وروسته زه د ښځو په کړو وړو باندې یو څو لنډې خبرې وکړم ځکه چې د دوی ډېر فوکس پر ښځو باندې دی زه باید داسې ووایم چې ښځه په خپل ذات کې د مینې مور ده او مینه د پاک خدای د هر بني آدم په وینه کې پرته ده مونږ تاسو طالب او هر څوک د همدې مینې په اساس باندې خویندې میندې پلرونه مورګانې او ورونه سره جوړ شوي یو نو زما په نظر باندې چې نن ګورو په افغانستان کې داسې یو قانون او طالبانو چې کوم کارونه کول یا کوم پلانونه لري هغه په قانوني توګه نه دي اعلان کړي نو له همدې امله زه د یو افغاني ښځې مېرمنې او د یو هنري کاروان د اوږدې مودې د ملګري په توګه باندې داسې ویلی شم چې په نننی افغانستان کې ښځې د ټولنې د سم نیمایي برخې نه زیات تشکیلوي او که دوی ته په افغاني معاشره کې په کلتوري لحاظ باندې دوی ته د کروندې نه د کور نه د کروندې پورې د مکتبه پورې د مدرسې پورې د کار ورشو برابر شي نو زموږ ړنګ شوی هېواد چې په 10 کلونو کې جوړېږي دا به په 5 کلونو کې جوړ شي نو له طالبانو ستاسو غوښتنه څه ده غوښتنه مې دا ده چې موږ خو اوسنۍ ښځې یا اوسنۍ ځوان نسل لکه څنګه چې 100 کاله پخوا ده اوس نه دي ټول تعلیم یافته دي ټولې زده کړې کړي دي تعلیمونه یې کړي دي نو باید دوی ته د کار زمینه مساعد دي دوی ته د اجازه ورکول شي چې کار وکړي ټولنه د خپلو وروڼو سره مساویانه مخ ته یوسي خصوصا ما واورېدله چې اوس ښځې کارو ته نه ځي ښځې دفترو ته نه ځي په موسیقي باندې بندیزونه ولګوله نو زه په دې باندې زما باور دی چې طالبان کله د احمدشاه بابا او میرویس خان نیکه نوم اخلي نو په فکر کې باید زرغونه انا او نازو انا هم وګرځي ځکه چې احمدشاه بابا او میرویس نیکه نازو انا او زرغونې انا زیږولي دي نو په همدې خاطر باید دوی موږ ته په ټولنه کې هغه حق او حقوق راکړي چې موږ ته پاک خدای او زموږ ټولنې راکړي دي نغمه جانې کله دا ویره درته پیدا شوې ده چې ښایي هېڅکله نور بیا هنري فعالیت ونه شي کړی هنر خو د یو ټولنې اړتیا ده او د ژوندانه د ستړیا یو وړیا دمه ده زما هیله دا ده چې دا دمه دې د افغانستان د خلکو څخه وانخیستل شي ځکه چې د افغانستان خلک ډېر دردېدلي ځورېدلي او ډېر ستړي ولس دي ډېر رنجونه ډېر کړاوونه مونږ په دې څو تېرو کلونو کې ولیدله نو زما ویره که دوی په همدغه شکل باندې روان وي لکه چې اوس خلکو ته یې ویره اچولې ده او لکه پخوا 20 کاله مخکې چې دوی وو یقینا چې افغانستان به د بربادي او ناکامي سره بیا لکه چې څو کاله مخکې وه بیا هم به دغسې تباهي خواته ولاړ سي او که دوی بیا هم هغه 20 کاله پخوا طالبان نه یي او په دوی په خپل ذهنونو کې ښایسته ښایسته فکرونه ولري او ښایسته سوچونه ولري زموږ د ټولنې د ابادي دپاره زموږ د پرمختګ دپاره د ښځو د ابادي او د زده کړې دپاره نو زه فکر کوم چې امیدواري شته د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره ستاسو تصور څه دی چې طالبان بدل شوي که هماغه د 25 کلو مخکې طالبان دي